السلام علیکم ستړي مشئ نن پنجشنبه د 1499 کال د عقرب 4 د 2013 کال د نومبر 15 ده. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي سټوډیو خبرونو ته ښه راغلاست وایم. افغان حکومت وایي افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي امارات یو لړ موافقو ته رسیدلي چې د افغان سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. د دغو هیوادونو استازیو وړمه شپه په ابوظبي کې غونډه درلوده. افغان حکومت د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د افغان سولې په باب له یوې ناستې خوشبینه ښکاري. د افغانستان د سولې د ټینګښت او له طالبانو سره د خبرو د پیل په هدف افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیلزاد په دوهم سفر کې و غونډه په ابوظبي کې وسوه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغان حکومت په استازیتوب د ناستې ته ورغلی و. اعضای جلسه به اکثری توافقاتی که بتواند خواستای برحق ملت افغانستان را برای تأمین صلح و ثبات بر رهبری مالکیت افغانها تأمین نماید دست یافتند و متحد شدند که دولت و مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار همکاری میکنند. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې ووایي چې د افغان سولې او پخلاینې په اړه ترسره شوي موافقې څه دي، ویلي دي چې د ناستې ګډونوالو ځینې موافقې وکړې. تمه وه چې زلمی خلیلزاد تر دې ناستې وروسته پاکستان ته ولاړ شي، خو پاکستاني رسنیو ویلي چې سفر یې دا اونۍ په مهالویش کې د ځینو مسایلو په خاطر ځنډول شوی دی. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تور د 5 کسانو د اعدام غوښتنه وکړه. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی و چې 18 کسان په خاطر ونیول شول او له ډلې 11 کسان رسما تورن شول. د سعودي څارنوالۍ نن اعلان وکړ چې د جمال خاشقجي 15 وژونکي د اعدام شي. جامان 11 کسان د خبريال جمال خاشقجي په وژنه تورن دي. موږ د هغو 15 کسانو لپاره چې امر یې کړی او په قتل کې لاس لري د مرګ د سزا غوښتنه کوو. د سعودي د استخباراتو پخوانی مرستیال هم په نیول شویو کې شامل دی او د خاشقجي د وژنې اصلي طرح بلل شوی. د سعودي لوی څارنوالۍ له ترکیې هم غوښتي چې د خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه له دوی سره همکاري وکړي او شواهد ور وسپاري. ترکیې ویلي چې د جمال خاشقجي د وژنې پر وخت ثبت شوي غږونه یې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ته اورولي. جمال خاشقجي د سعودي تابع او واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل، خو ویل کېږي چې د سعودي پر رژیم سختو انتقادونو یې سر وخوړ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن سهار په څه ناڅه خپګان خبرونه پیل کړ. د کابینې څو وزیرانو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت د طرحې په مخالفت کې استعفا وکړه. دغه مخالفتونه به میرمن می ته کار نور هم سخت کړي چې د برگزیت په خاطر د پارلمان تاییدي واخلي. تریزا می د کابینې د څو غړیو له استعفا وروسته وویل چې د بریتانیا له پارلمان به وغواړي چې د ملي ګټو په خاطر له برگزیت ملاتړ وکړي. I would like to update the House on our negotiations to leave the European Union. هغې زیاته کړه چې په وروستۍ معاملې موافقه سوې او پارلمان ته به یې ولېږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا جلا کېدو ته برگزیت وایي. د برگزیت وزیر دومینیک راب، د کار او متقاعدۍ وزیر ایستر ماکوي او د شمالي ایرلند د چارو وزیر شارلز وورا نن یو په بل پسې استعفا وکړه. Control of our borders, laws and money. صدر اعظم می پرون د کابینې یوه غونډه وربللې وه څو د برگزیت په اړه د هغې له طرحې ملاتړ وکړي. هغې له 15 ساعتونو وروسته اعلان وکړ چې د کابینې ملاتړ یې ترلاسه کړ. بریتانیا د 2014 کال د جون په میاشت کې له اروپایي ټولنې د وتلو په خاطر یوه ټول پوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس وایي په هندو پاسفیک سیمه کې د امپراتورۍ او تجاوز لپاره ځای نشته. مایک پنس دغه خبره په سنگاپور کې د جنوب ختیځه اسیا د هیوادونو آسیان سرمشري ته وکړه. د پنس اشاره د چین په جنوب سمندر کې د بیجینګ د مخ په زیاتیدونکي نفوذ او پراخ پوځي حضور ته وه. پنس په دې سرمشریزه کې په مشخصه توګه د چین نوم وانخیست، خو ټینګار یې وکړ چې لوی او واړه هیوادونه ټول باید اجازه ولري چې په هندو پاسفیک سیمه کې پرمختګ وکړي. هغه زیاته کړه چې هر هیواد باید خپلو ګاونډیو سره په درناوي وچلیږي. د چین صدر اعظم لی کیګیانګ په دې غونډه کې هڅه کوله چې خپل ګاونډیان ډاډمن کړي چې د چین لخوا په اقتصادي او پوځي لحاظ هغوی ته کوم خطر متوجه نه دی. د 18 هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل.
د منځني واټن ویشتونکو اتومي راکټونو له تړونه د واشنگټن د وتلو طرحه او د ایران اړوند مسایل هغه څه و چې مایک پینس او ولادیمیر پوتین پرې غږېدلي دي. دیپیکا پادوکان او رنویر سنگ واده وکړ. د بالیوډ سینما دغه دوه مشهور ستورو له 15 کلونو راهیسې په یو بل زړه بایلړی او بالاخره نن په ایټالیا کې واده وشو. د ایټالیا په شمال کې په یو لري پراته ټاپو کې د واده مراسم د مشهور فلمي ستوري دیپیکا پادوکون او پیژندل شوی فلمي لوبغاړي رنویر سنگ د واده مراسم پرون او نن نیول شوي وو. رسنۍ نږدې نه دي ورپرېښودل شوي خو له لرې یې عکاسي کړې ده. دیپیکا او رنویر په ګډه 3 فلمونه لوبولي دي. د دوی لومړی فلم رام لیلا د 2013 کال د نومبر په 15مه بازار ته وړاندې شو او واده هم د دقیقاً په همدې ورځ نیول شوی دی. مننه چې دغه خبرونه مو وکتل. آزادي سټوډیو د آزادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لیدلی شئ. تر بیا.